او زه به وایم چې دا داسې مثال دی چې موږ صرف کوشش کولی شو د دوی په نقش قدم په تلو باندې، خو نور دوی ته رسېده دا ډېر ګران کار دی او نه څوک رسېدی شي. چې موږ ته کله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث راورسي او د رسول صلی الله علیه وسلم سنت راورسي، نو موږ د رسېدو نه مخکې په دې زړه کې یو څو خبرې اچولي چې دا به کوو دغه سړي ته. یو خبره پکې مشهوره ده چې زموږ مذهب جدا دی. ابو الغریب وایي د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم وایي که د هر چا د مذهب کې نشته، اسانه خبره ده. بس دویمه دا موږ په زړه کې اچوو چې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه کس راته وایي د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده، موږ وایو نن سبا څوک نه کوي. صحیح ده، هغه زمانه وایي جدا و، نن سبا زمانه جدا ده، د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه هغه پاتې شي. درېیمه ده د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده، دا منو صحیح ده، د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده، خو دلته دا بچیم دي خزم ده، نو دوله چې به مزدوري کول غواړي دا کول غواړي، دا هم نشو کولی موږ کومه چې ته بلکې دیندار کس ته به د رسول صلی الله علیه وسلم دیندار یعنی ظاهري چې دغه کوم لباس هغه دینداري داسې انسان ته به د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ورسي، نو دی به بیا ټوله شپه روڼ او سحر به هم خوب نه کړي او 2-3 ورځې به ولګي، په دې کې اکثر اوقاتو کې میاشت به کوم ولګي. نو سړي په سوچ کې به درې چې به په دې عمل کې کوشش کوي، ټول شپه په دې عمل کوي، نه دا ټول وخت په دې کې ولګي چې دې سنت له څنګه جواب جوړو چې په دې باندې عمل ونه شي. دا ټول وخت په دې کې تیر کی. دا څومره بدبخت انسان دی، د قیامت پر ورځ رب العالمین له څه جواب ورکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل نه کول. دا جدا مسله ده، خو د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت رد کولو لپاره میاشتې او شپې تیرول او ځان خرابول صرف دې لپاره چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت په څه طریقه رد کم چې د عوام په عمل ونه کړي. دا خلک به رب العالمین له ګوره څه جواب ورکړي. نو ځکه تاسو ټولو ته دا نصیحت کوم چې دا کومې خبرې چې د عوامو مشهورې کړي د رسول صلی الله علیه وسلم د سنتو په مقابله کې دا پرېږدئ، دا مه کوئ. په دې باندې انسان ډېر خطرناکې مرحلې ته رسي. لکه مشهوره خبره د رفع الیدین ولې نه کوو، بوتان به یې ښودو. دا اوس د رسول صلی الله علیه وسلم سنت پرېښوده په یو کمزوري او په پالتو خبره باندې. امین ولې په تیزه نه وي، دا د منافقانو لپاره. جلسه استراحه ولې نه کوي، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم بوډا او داسې نور ډېرې مسلې جوړې کړي چې هغه بې شماره مثالونه په باندې موجود دي. دا خبرې مه کوئ. د رسول صلی الله علیه وسلم سنت چې ته راورسي په سر سترګو ځان په دغه سنتو باندې قربانوئ، ځان پرې وجنئ. امام احمد بن حنبل رحمه الله مبارک راځي چې هغه پیر په نئی پسې ورغی او چې کله فارغ شو نو هغه پیسې ورکړي. ناغه ته بالتحديد ته ما دومره پیسې ودرکې مرګري دغه شاګردان او ټول دا موقف را نقل کړي چې د تحديدا دومره پیسې ورکړي، غریټ خو بل دی. داغه نه چې کله تاسو شو ناغه د مې دې لپاره وګورئ چې ما نن یو حدیث ولې د رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه ورځ په نئی پسې ورغله او دومره پیسې ورکړي. نه زه غواړم چې په دې حدیث باندې زما عمل وشي. حالانکه رسول صلی الله علیه وسلم خدا نه دی ویلي چې تاسو ورشي دومره پیسې به ورکوي او دا لازم دی، خو نه صرف د رسول صلی سیرت ته چې هغه ورغلو داسې کار یې کړ. نو اوس امام احمد بن حنبل رحمه الله کوشش دا دی چې زه د رسول صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې عمل وکړم. څومره مینه وه د رسول صلی الله علیه وسلم سره. نو زموږ ټولو ته نصیحت ته لکه څنګه چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم خبره واوري بس بیا ناست دغه شان چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ته راورسي په هغې کې به چونکې چناچې لحاظه دا قصې مشې به نه کوي، به ډایرکټ به د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کوي او کامیابي ټوله کامیابي دا به دغې کې ده. درېیمه واقعه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې د صحابه څومره مین و دین تاسو اندازه لګولی شي. عائشه رضی الله عنها وایي چې یوه شپه رسول صلی الله علیه وسلم ستړی او رسول صلی الله علیه وسلم د ټول امت سردار او بیا کارونو ته ډیرو د دې په منځ کې جهاد لمتو دعوت به هم کوو، د خلکو سره به منډې موالې په دې کې چې ولې چا دعوت ورکو کور درکه د روټۍ هلته به هم تو یعنی په زرګاو مسلې هغه ته وي. خو رسول صلی الله علیه وسلم د هر کار خپل ځي ته رسولی. نه عائشه نه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ د شپې ستړی شوی او دی وایي چې ارمان چې یو نیک کس زما په دې ملګرو کې د شپې چوکیداري نن وکړي، ځکه چې خاص کر کله انسان په دې حالاتو کې چې دغه دشمن سره همیشه مقابله او په هغه وخت کې هغه مسلمانان دي چې دغه همیشه د جهاد د مسله دغه 24 غنټې به چلیدا. نو دا یې ربو چې په دې کله به دشمن راځي او حمله وکړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې کيو زما په دې مرګرو کې یو نیک انسان وو د شپې د چوکیداری کړي ونه خبره وي.
اذ سمعنا صوت السلاح په بدل کې موږ ناس یو رسول دا خبره کوله چې د اسلحې आवाज د بهر نه راغی رسول سم داری کوي چې من هذا سوق اسلحه دې ټیم کې کور خوا کې سوق سکه شپې تور تیار ده خلک ټول ودی نو دا غزين आवाज راغی چې سعد یا رسول الله خطه سکه وی رسول الله زرا غله مدیره پر چې ستا چوکیداری وکما ګوره د شپې سعد رضی الله خوب نه دی ورغله او خپل تورای کې پروت خو دغه سره دا سوچو چې زه خو سید دلته پروت خو کو رسول سم باندې سو کملو کی که رسول سم ته سوک سوې بغیر د رسول سم د وینا نه هغه غله د چوکیداری شروع کړي کله چې هغه دا خبره وکړه فنام النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم عشر نه ود شو او دومره جوړ خوب کې ود شو چې موږ دغه اخناره مو اوریدو مطمئنو چې بهر یو ازمره یو مؤمن یو غر ولړل چې سو پوری دی الله سبحانه وتعالى نه بعد چې سو پوری دی نه رسول سم ته سوک شنی شوې دغه جذبه او مینه محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره الله دې زمون په ژوند کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د مینه خډیره کی او الله سبحانه وتعالى دې موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت او دغه د حوض کوثر نه وب موږ ته نصیب کی دغه نه بدبل واقع غزوه حنین د حنین د جنگ او غزوه د بصیرتونو کې په تفصیل سره غلي د علماو بیان کړی دا خو موږ دغه نه یو ټوټه نقل کو چې د خپل موضوع به پوره کو په غزوه حنین کې مسلمانانو ته بشمار غنیمتونه ملو شي ډېر زیات غنیمتونه ملو شي به حد نو رسول صلی الله علیه وسلم دې چلو کو چې قریش کې چې په مکه کې چې کم غټ خلکو او مسلمانان شي نوی ناغوله ډېر غنیمتونه ورکو او کوم چې انصارو د مدینه ناغوله دومره ورنکړو او دا د رسول صلی الله علیه وسلم حکمت عملی و چې دا نیوی کسان دي نو دوی ژوند به د اسلام ته خمایل شي د مضبوط پېښې به د اسلام باندې دا یو طریقه ده او رسول صلی الله علیه وسلم ډېر اوچت سوچ والے انسانو ځکه اوس هم کفار دا وایي اوس هم يهود او نصارا دا وایي او په اخبارونو کې او په کتابونو کې دا راځي چې موږ د دغه سړي او د دغه انسان د سوچ او سیاست او د پوهې تاریان چې هغه نه چې ته په جامعه کې سبق ویلو نه په مدرسه کې سبق ویلو نو لیکل ورته نو لوستل ورته خو هغه چې کوم سیاست کړی دی او هغه چې کوم سوچو دنیا اریانه کړی دی دغه د خیرته یو کار داو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د خلکو له ډیر مال ورکو بعض انصار په انصارو کې بعض کسان دي چې هغه د خبرو کړي چې رسول الله د خلکو له ډیر ورکړو موږ له جده رانه کړ انسانان ګوره دا خبر نه یاد ساتي زه په مخه ګوره به درسونه کې په بیانونو کې دا خبره کوم خاص کر د سیرت په درسونو کې چې د اول نه د مسلې ساتي موږ چې چا سیرت بیانونو ګوره د انسانان دي نو دې دا خبره وغټوي نو چې څنګه غو دا خبره وکړه ولي وکړه نه انسانانو زمونږ بشان نو انسان باندې خبرې دي حالات راځي او په یو سور روایتونه کې سره دا خبره خو واضح راغلی چې هغه مشرانو دا خبر نه وکړي بلکې به یو څو ځوانانو کړو کوم چې کشران هغه دا خبره وکړي چې ولي رسول سم دا چلو کو نو دا خبره چې دا رسول سم ته سعد بن عباد رضی الله عنه غوړه سوال چې کله رسول سم ته خبره ورسېده هغه سعد رضی الله عنه ته وی چې ته دا کسان راجمه کوي د انصار راجمه کوي دا راجمه کړو رسول سم ته یا رسول الله ټول راجمه شي رسول سم ورغه یا معاشر الانصار د انصار خلکو یا انصار قبيله ولو دا ستاسو د خبره چې ما تر رسیدلې دا څه خبره ما اوریدلې زه چې تاسو به درلم نو تاسو گمراه نه وي الله دې له هدایت درکو زما د لاس قالوا بلى يا رسول الله ولنا يا رسول الله دي سوا الله امن وافضل هم باندې الله احسان دي او د الله فضل له په مونږ باندې قال الم اتيكم اعداء کله چې درلم پتاسو به تاسو ټول دشمنان نه وي فالف الله بينكم بي نساس رجلونه زما د الله سره جمع کړو رب العالمین قالوا بلى يا رسول الله ولنا يا رسول الله فضل د الله دې احسان داغه دي به وته چې تاسو به درلم تاسو غریبانان نه وي الله سبحانه وتعالى تاسو مالدار کړی زما د الله سره
ناغوی ولی نه یا رسول الله د قشان ده او الله چې د احسان ټول دغه او فضل دغه دی بیا وتی الا تجيبوني جواب خوراکي کنه زه ته خبرې کوم تاسو ټول وایي چې او د قشان ده تاسو چې کوم خبره کړې ده نو اوس خو جواب را کوي کنه